د ملي اردو یو وزګار شوي غړي د اقتصادي ستونزو له کبله ځان وژنه کړې. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. په خوست کې د جمهوریت نظام د ملي اردو یو غړي پرون د اقتصادي ستونزو له کبله ځان وژنه کړې. دا پیښه د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ اړوند د ورځې په سیمه کې شوې ده. وژل شوي کس حیات الله نومیږي او ورور یې محمد ګل رسنیو ته د خپل ورور ځان وژنه تایید کړې ده. د محمد ګل په وینا ورور یې د سختو اقتصادي ستونزو او وزګارتیا له کبله پر ځان لاسي بم چاودولی او ځان یې وژلی. ویل شوي چې له هغه څخه 5 زامن او 3 لوڼې یتیمانې پاتې دي. د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې 40 میلیونه خلک د خوراک څښاک څه نه لري او تر 18 میلیونه پورې خلک وزګار شوي. د دغه وضعیت له کبله نږدې هره ورځ د هیواد له یوې سیمې د خلکو د ځان وژنې خبر ورکول کیږي. د ځایي خبریالانو په خبره دا ډول پیښې خورا زیاتې دي، خو اکثره یې د ټولنیزو حساسیتونو له کبله نه رسنیزي کیږي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.